یہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں ایک باپ بیٹا تھے، کہیں جا رہے تھے، سفر لمبا تھا، گھڑا ایک تھا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ تو بچہ ہے، تو بیٹھ جا، میں ساتھ پہلے چلتا ہوں۔ بیٹے کو گدھے پہ بٹھا کے باپ ساتھ پیدل چلا۔ پہلے گاؤں جب گئے تو دو بندے آئے، وہ بیٹے کو کہتے ہوئے کہ غیرت شرم نہیں ہے، تو جوان بندہ، تو جا کے گدھے پہ بیٹھے، یہ بڑھا تیرے تک پیدل چل رہا ہے۔ جب گاؤں سے نکلی بیٹی نے باپ سے کہا بابا کیوں میرا بیڑا غرق کرتے ہو؟ تو آ کے بیٹھ۔ باپ بیٹھ گیا، بیٹا ساتھ چل رہا ہے۔ گاؤں جب آئے انہوں نے کور پہ گیا، وہ چھوٹے بچے کو پیدل کرایا، کون جا کے تو اوپر گدھے پہ بیٹھا۔ وہاں سے جب دیکھے باپ نے بیٹے سے کہا کہ آپ ایک ہی راستہ باقی ہے کہ دونوں گدھے پہ بیٹھ جائیں۔ جب دونوں گدھے پہ بیٹھے اور تیسرے گاؤں کا ہے، وہاں لوگوں نے کہا یار شرم نہیں ہے کہ کبھی پیدا دیکھا نہیں تھا تم لوگوں نے کہ ایک گھر تم دونوں جا کے تم کی اوپر بیٹھے۔ منم ولا کو پیو کی سپریدی۔ اگر ہم آپس میں لڑتے ہیں تو آپ کہتے ہو یہ لڑتے کیوں ہو؟ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے ایک متفقہ فیصلہ لے آتے ہیں، وہ جی یہ متفقہ فیصلہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں آج ایک تنقید جو آزادی ترمیم پہ بڑے زور شور سے ہو رہی ہے اور جس کا آج میں واضح کر رہا ہوں، میں بحیثیت اسفندیار ولیمہ اگر ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ کے جیت کے اسمبلی پہنچتا ہوں تو پھر تو میں مادر پلر آزاد، جو میری مرضی اور جس کو میں ووٹ دوں اس کو میں ووٹ دوں۔ لیکن اگر میں ایک پارٹی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے جاتا ہوں تو میں پارٹی ٹکٹ لیتا اس لیے ہوں، میں آج سر عام یہاں میرے حلقے کے بندے بیٹھے ہیں، میں سر عام کہتا ہوں کہ میرے پاس اگر اے این پی کا ٹکٹ نہ ہو، خدا کی قسم اگر میں اپنی سیٹ جیت سکتا ہوں۔ سیٹ میں نہیں جیتتا، سیٹ پارٹی جیتتی ہے۔ وہ سیٹ اسفندیار کی نہیں، وہ سیٹ اے این پی کی ہے۔ اور ہر ایک پارٹی جب الیکشن کے لیے جاتی ہے تو وہ اپنا ایک منشور، ایک آئین اور انتخابات کے بعد انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ قوم کے سامنے رکھ کے وہ جاتی ہے الیکشن کے لیے۔ تو اگر میں اے این پی کے ٹکٹ پہ جا کے الیکٹ ہوتا ہوں تو کیا مجھ پہ پھر یہ فرض نہیں کہ میں اس پارٹی ڈسپلن کے تحت چلوں؟ یعنی اگر پارٹی ڈسپلن کے تحت چلتے نہیں ہیں تو آپ ہمیں لوٹے کہتے ہو، اگر ہم لوٹیازم پہ پابندی لگاتے ہیں تو پھر بھی آپ ہمیں گالیاں دیتے ہو۔ تو کوئی راستہ آپ بتا دو، کیا کریں ہم؟ بڑے سوچ وچار کے بعد فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ پارٹی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آئے گا وہ پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوگا، چاہے وہ جو بھی ہو۔ پارٹی کے انتخابات کے بارے میں بڑے باتیں آ رہی ہیں، بڑے شور ہو رہا ہے۔ ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ پارٹی چلتی ہے۔ جماعت اسلامی اپنے طور انتخابات کراتی ہے، جس طرح جو ان کا طریقہ ہے اس سے وہ انتخابات کراتی ہے۔ اے این پی اپنے طور، ہمارا سپٹمبر میں جو پرانا ٹینیور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سپٹمبر میں نئی فارم سازی شروع کر کے اگلے جنوری سے الیکشن شروع کر کے مئی میں مرکزی الیکشن کر کے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اپنا ایک طریقہ ہے۔
سیکټر وایي خو زه اوس لکه زما نه مخکې چې ستاسو د اماراتو د خلک صاحب ووایي د دې په خوږو به که خیري کال یو نیم کال پس موږ پیو چې دا څومره خوږه میوه ده او د دې د پښتنې خاورې لپاره څه فایده ده زه دا یو خبره وکړم دلته یو شاعر ووایي چې خدای دې د امیرانو پښتونخوا نه کړي که ستاسو یاد شي په دې ځای ولاړ تاسو ته ما یو خبره کړې وه چې ما اکټیو سیاست نه کوم خو چې په کومه ورځ م باچا خان بابا قبر ته کوزو چې له حد ته مغه ورښکته کوم نو د هغه د حد سره او د هغه روح سره ما دا قسم کړی چې بابا تر کومه چې را کیسه شتې نو ستا منزل او ستا مقصد ته به خپل ځان رسوم هغه ټولو کې ګران پړاو ګوره دوه ډېر ګران پړاوونه زمونږ په سیاسي ژوند کې راغلي یو هغه ډېر لوی پړاو چې کله پیرنګي لرې ملکه ته او یو تا ډېر لوی پړاو چې موږ خپل شناخت ځان له وګټو خو لکه ما چې درته وویل دا یو مورچه وه چې موږ وګټله نورې مورچې مخکې شتې د دغې نورو مورچو جنګ به که خیري په شریکه کوو دا یو لوز به کوو نن موږ خو خوشحالي کوو موږ جشن کوو خو د دې جشن او د دې خوشحالۍ پروا په دې باچا خان بابا سره ولي خان بابا سره او د دې ملګرو سره دا یو لوز چې زمونږ جنګ ختم نه دی جنګ به رواني که خیر تر هغې پورې چې په خپلو وسایلو باندې خپل مکمل اختیار عنوانه موږ خو بیا بیا دا وایو چې دا نه وایو چې پنجاب څه ګټي هغه ته واله ته د پښتون بچي له ورکړه دا نه وایو چې سند څه ګټي هغه ته واله د پښتون بچي له ورکړه دا نه وایو چې بلوچستان څه ګټي هغه ته واله د پښتون بچي له ورکړه دا ضرور وایو چې دغه پښتنه خاوره چې دا اوس یې نوم پښتونخوا شو دا چې څه ګټي په هغې صرف او صرف د پښتون د بچي حق دی د بل چا حق منلو ته پرې نه بیان دا به وایو او څنګه چې خلکو دا ټوکې ګڼلې ویې به لیوني دي 14 کسان په اسمبلۍ کې ناست دي به پښتونخوا راولي ډېر خلک اوس په دې دویم تمه ناست دي چې سوال نه پیدا کېږي چې دوی په خپلو وسایلو باندې خپل اختیار والي خو دا د دې ځای ولاړه یاده لرئ او دا پټکې چې راته نن را په سر کړه د دې نه لوی عزت یو پښتون قوم چاله نشي ورکولی دا یاد لرئ چې تر کومه جنګ دی نو ستاسو د وسایلو ستاسو د بچو د خولې د نوړو جنګ به تر هغه پورې جاري وي که خیر هله به د قلار کینو او چې هغه جنګ مې په کومه ورځ وګټه قسم مې په هغه ورځ به زما د سیاست اخیرې نه وځي ځکه چې د هغې نه پس سیاست زمونږ په نیز زه به دا ووایم زما په نیز سیاست د کرسۍ سیاست نه دی سیاست د نظریې سیاست دی سیاست د آیډیل سیاست دی سیاست د مقصد د جنگ سیاست چې ځان ته یو مقصد مخې ته کېږي او ته د هغې مقصد دپاره جنګ دی چې نوم م خپل شو صوبه م خپله شوه چې وسایل خپل شي او چې د بچي د خولې نوړی مې د هغه خپله شي بیا مخکې زما مقصد